طالبانو د کابل په جوماتونو کې د بالغو نجونو پر دیني زده کړو بندیز ولګاوه. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پوره جزئیات همدلته راسره وګورئ. د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت هغه دیني مدرسو ته چې په جوماتونو کې دي د بالغو نجونو ورتګ منع کړ. هویدا هغه نجلۍ ده چې د خپل کور څنګ ته یې په مدرسه کې دیني علوم لوستل. هغه 18 کلنه او د کابل اوسیدونکې ده. هویدا وایي په مدرسه کې قرآن کریم، 40 حدیثونه، د اسلام مبانی او تاریخ زده کول، خو اوس وایي طالبانو پرون دا مدرسه د دې او نورو هغو نجونو پر مخ وتړله چې عمرونه یې تر 10 کلونو پورته وو. هغه زیاته کړه، موږ پرون هم تر 1 بجې لاړو او په مدرسې کې مو درس ووایو چې له اعلامیه او مکتوب وروسته موږ ته وویل شول چې له 10 کلونو پورته نجونې نشي کولی د جوماتونو په دیني مدرسو کې درس ووایي. د کابل یو بل اوسیدونکي چې تر تیرې ورځې یې هم په یوې دیني مدرسه کې زده کړې کولې، د طالبانو د حکومت دا کار په هغو امامانو بې باوري ښایي چې خپله د دې حکومت لخوا ټاکل شوي دي. دا چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل له عبادت مخکې د لوست خبره شوې ده، ځکه انسان چې لوست ونشي کولی سم عبادت هم نشي کولی. د علم زده کړې لپاره ځای، جنسیت او عمر معیار نه دی. دا چې طالبان د جوماتونو له دیني مدرسو نجونه منع کړي، دا یې خپله پر ځای عریضه ده، ځکه ټول امامان دوی خپله ټاکلي دي. دا ښایي چې دوی پر ځان هم باور نه لري. ملګرو، که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ، موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.